السلام علیکم. د دوست رادیو درنو اوریدونکو او د زرو پل خپرونې درنو مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. درنو اوریدونکو تاسو د ګلمنې کلی دا چې نوه ناول شپږمه برخه اورېدلې وه. شپږمه برخه کې تر دغه ځای را رسېدلی و چې هلکان ورته وویل شپونکي اورورا ستا د سمال لپاره ټول د کلي سپینګیرې تللي دي. له دوی سره قومندان او عسکر هم تللي. هغه له ډېرې خوښۍ نه نورې خبرو ته غوږ کېنښود او د خپل جونګړې په لورې ګامونه پورته کړل. هغه په دې سوچ کې شو چې څه به کېږي، آیا ما ته به ملک ګل مینه راکړي او که نه. درنو اورېدونکو دا چې په اوومه برخه کې څه پیښیږي نو په ګډه به یې واورو. پیل کوو د ناول په اوومه برخه. د منځني کلي په دیره کې ټول کلیوال یو بل سره بنډار کوه چې د ملک شیرګل یو شمېر خلکو سره پولیسو ته پام شو چې د شپونکلي کلي څخه د دوی په لور را روان دي. هغوی ژر خپلو کلیوالو ته غږ وکړ هلکانو ژر مو خپل ټوپکونه پټ کړئ. ښکاري د شپونکي کلیوالو عریضه کړې وي. یو کلیوالو ویل ملک صاحب له دوی نه نور ستړي شوي یو، هر وخت به دوی کلي ته راځي، کامر وکړئ یو وار به یې چاره وکړو. هسې هم هغوی کم دي او موږ سره پوره ظلمي شته. ملک وویل نه داسې فکر مه کوئ، یو وار به یې وګورو چې څه غواړي. د شپونکي کلیوال او قومندان له خپلو 3 عسکرو سره دیرې ته راننوتل. کلیوالو له میلمنو سره روغبړي وکړه. له روغبړه وروسته ټول په کټونو کېناستل. هلکانو د میلمنو مخې ته پیالې کېښودې او ټولو ته یې چای واچولو. ملک میلمنو ته وویل مهرباني وکړئ چای مو وڅښئ، هوا سړه ده، ګرم چای ډېر ښه لګېږي. میلمنو په چای څښلو پیل وکړ. کلیوالو یو بل ته سترګې تېرې کړې. ملک د رمو مالک نه پوښتنه وکړه مامده خیر خو به وي، څنګه مو لاره راپیښه کړې؟ د رمو مالک د چای غړپ ژر تېر کړ او ورته یې وویل ملک صاحب که خدای کول نور به وخت نا وخت لارې غلطوو. ملک ولې زه پوه نه شم او دا پولیس را معرفي نه کړ. ملک شیرګل ډېره ښه ده، زه به دوی پوه کړم چې مونږ څنګه راغلي وو او دا میلمانه څوک دي. دا به هم درته ووایم لومړی ستا تر څنګ ناست کس سلیم نومیږي او په ښار کې د یوې پوستې قومندان دی او دا ولاړ کس عسکر دی. قومندان سلیم د شپونکي کاکا یادېږي ځکه د شپونکي له پلار سره دیني ورورګلوي درلوده. ملک خپله غاړه تازه کړه، خپل د سر لونګۍ یې سمه کړه، پر بالښت یې تکیه وکړه. په فکر کې شو چې هغه بې سواد او بې میراثه شپونکی دی نو له ده سره یې اړیکه له کومه شوه او دا څنګه کاکا دی. په دې وخت کې قومندان خپله د چای پیاله پر میز کېښوده. ټولو ته یې وویل اول زما سلامونه ومنئ، زه ډېر خوشحاله یم چې ستاسو سره مې لیدل وشول. په اصل کې زه د خان صاحب یو نږدې ملګری وم. خان جانداد د شپونکي پلار و. هغه د ښار یو لوی خان و، پر غریبو مین سړی و. له هغوی سره یې مرسته کوله خو له بده مرغه اوس له موږ سره نشته. مافیایي کړیو له لورې له خپلې مېرمنې او د شپونکي کوچنۍ خور سره شهیدان شول. شپونکي زما لپاره زندګي ده. که زه د ټول عمر د شپونکي خدمت وکړم نو د هغه پلار خدمت به پوره نه کړم. او رښتیا ما سره چې کوم عسکر په پوسته کې دی د هغوی ټولو د کورنیو خرڅ هم هغه ورکوه. هغه تل د ظالمانو په خلاف و او تل له هغوی سره قانوني چلند کړی. هغه له غریب سره غریب و. مشران وایي چې نیک خلک ډېر عمر نه لري. ملک او ټول کلیوال د شپونکي د پلار د مړینې کیسې ته ځیر و چې د رمو مالک ورغږ کړل. قومندان صاحب رښتیا وایي مونږ هم غواړو چې د خپل خان لپاره کار وکړو ځکه هغه له مونږ سره ډېرې مرستې کړي، پر مونږ یې احسان کړی او مونږ د هغه د احسان تابع یو. هغه ما ته رمې اخیستې وي او نور کلیوالو ته یې کورونه جوړ کړي وه. اوس چې مونږ ته وړوکی خان پاتې نو مونږ غواړو چې تاسې مونږ سره په دې برخه کې مرسته وکړئ. 3 کسه چې د ملک د پښو په چاپي کولو لګیا وه ملک هغوی ته د بس ویلو غږ وکړ. هغوی ژر چاپي پرېښوده او د ملک تر شا ودرېدل. ملک خپلې پښې راټولې کړې، بیا په خپل سنګل تکیه وکړه. ښه نو مامده مونږ در سره څه مرسته کولی شو؟
دا ځل قومندان او ملک دواړه په یو غږ وویل چې موږ ګل مینه د جانګل لپاره غواړو. له دې خبرې سره سره ټولو کلیوالو پیالوی په میزونو کې ایښودې. ملک ورغږ کړل مطلب مو شپونکی دی؟ د رمو مالک په ټیټ غږ وویل هو صاحب مطلب مو شپونکی دی. د هغه په ټنډه کې د ګونځو 4 لیکې جوړې شوې. له ورایه ښکارېده چې سړی ډېر په غوسه شو. هغه خپل لاسونه په ګیرر تیر کړل او د رمو مالک ته وویل ګوره مامده او در سره میلمانه دي ځکه درته څه نه وایم او ته ښه پوهېږې چې موږ له پردي قام سره ښیښې نه کوو. ښه به دا وي چې په دې اړه نور بحث اوږد نه کړې. قومندان ملک ته په ډېره نرمه وویل ګوره ملک صاحب په دې کې نو څه خبره ده؟ ولې موږ خو څه بد کار نه کوو، موږ په شرعي لحاظ تاسو سره خپلوي کول غواړو. ملک قومندان ته لاس ونیوه. میلمه بس کړه په دې کې ستا کار نشته او که غرمه له ما سره تېروې نو ښه ده خوشحالېږو. دا اساسې دیره ده هر وخت راتلی شي نور که څه نه وي تاسو تلی شي. قومندان هم پوه شو چې په ارامه ژبه څه نه کېږي. په تونده لهجې وویل چې داسې ده نو زه به ستاسې مشر زوی له ځان سره بوزم. د ګلمینې کلیوالو ورغبرګې کړه څه خبره ده؟ قومندان ولې چور دی چې وړې بی بې جرمه څوک بندي کولی شي؟ زه کې وړم چې د جرم کړی او جرم یې دا دی چې خپله خورې په ډزې ویشتې او دا په قانون د قتل په تور نیولی شم. یا به زموږ خبره منئ او یا به دا کس موږ زندان ته وړو. ټولو کلیوالو له دې خبرې سره غلي شول. ملک او کلیوالو وبنګېدل. قومندان ته یې وویل چې موږ به مشوره وکړو. ملک او یو څو سپین ګیري یو خواته راټول شول. هغه سپین ګیرو ته وویل اوس به څه کوو؟ که ورسره جنګ کوو نو له حکومت سره به زموږ زور نه رسي او که خبره یې نه منو نو بادر به زندان ته یوسي. بیا د هغه راخوشي کول به لوی جنجال وي او زموږ کلي ته به د شرم خبره وي چې له موږ یې څنګه سړی یوړ. د خلکو له پیغورونو سره مخ شو. یو سپین ګیري وویل ګورې داسې کار به وکړو چې نه سیخ وسوځي او نه کباب. ټولو پوښتنه وکړه هغه څنګه؟ سپین ګیري خپلې ببرې وریجې پورته کړې. بیا کلیوالو ته په ټیټ غږ وویل داسې به وکړو چې شپونکی خو هسې هم بې سواده دی او دته به موږ ووایو چې شپونکی باید تعلیم وکړي او دا زموږ شرط دی. که شپونکی تعلیم وکړي نو موږ به بیا ګلمینه هغه ته ورکړو. قومندان او محمد کاکا د دوی پریکړې ته انتظار کې وه چې یو عسکر د قومندان غوږ کې وویل قومندان صاحب که دوی پر موږ حمله وکړه نو بیا څه وکړو؟ قومندان وویل دوی دا کار نشي کولی تاسې بېغمه شئ. دوی په همدې خبرې کې وه چې ملک او سپین ګیري راغلل او کټونو کې کېناستل. د دوی له جملې یو سپین ګیري چې ګیرې په نکریزو سره کړې وه وویل موږ به تاسو ته هغه وخت ګلمینه درکوو چې تاسو زموږ یو شرط ومنئ. د رمو مالک او قومندان وویل تاسې لومړی خپل شرط ووایئ بیا به موږ درته خپل ځواب درکړو. سپین ګیري له خپلې خولې نه سوار تو کړل. پر اوبو یې خوله کنګال کړه او بیا یې وویل مونږ غواړو چې شپونکی باید تعلیم وکړي نو مونږ به تاسو سره خپلوي وکړو او ښه په درس کې به تاسو ته ګلمینه درکړو. د شپونکي په کلیوالو کې هم بنګېدل شروع شول چې شپونکی اوس څنګه تعلیم وکړي. په دې وخت کې د رمو مالک ورغږ کړه مونږ ته ستاسې دا شرط منظور دی. ملک په خندا سره خپلو کلیوالو ته وویل دوی خو شرط ومنه خو دا چې شپونکی به یې ومني او که نه. هغه کس چې له ماشومتوبه یې رمې سره ولي نو اوس به سبق زده کړي. له دې خبرو سره ټولو خندا وکړه. د رمو مالک ورغبرګه کړه زه پر هغه باور لرم او دا به تاسې وګورئ. هغه خپلې کلیوالو ته مخ ور واړوه او ویې ویل ځئ چې ځو. هغوی هم له کټونو راپورته شول او د لاس په پورته کولو سره ټول خپل کلي ته روان شول. په کلي کې ټولو د سمال راوړلو د سترګې په لار وه حتی چې ځینو پیغلو دایراګانې هم په تنور ګرمې کړې وې. بس یوازې زیري ته په تمه وه. شپونکي هم د خپلې جونګړې سره د کلیوالو د راتګ انتظار کوه چې په دې کې د کلي یو ماشوم چغې تر غوږ شوه ای کلیوال راغلل. هغه له ډېرې حیا خپلې جونګړې ته ننوت. کله چې کلیوال کلي ته راورسېدل نو په دیره کې ټول راټول شول. د رمو مالک یو کس ته غږ وکړ هلکانو شپونکي ته غږ وکړئ. زلمي په منډه د شپونکي جونګړې ته راړ او هغه یې راوست. د رمو مالک ورته وویل جانو که چیرې ګلمینه غواړې نو ملک یو شرط دی هغه به منې. شپونکي په مسکا وویل د څه شرط کاکا؟ هغه ورته وویل شرط دا دی چې ته باید له ځانه یو عالم جوړوي او هغوی ستا لپاره د تعلیم شرط کېښود او ستا خوښه دا شرط منې نو راته ووایه او که نه منې نو بیا ګلمینه هیره کړه. شپونکي وویل کاکا زه د دوی شرط څنګه پوره کړم؟ زه چېرته تعلیم وکړم؟
په دې وخت کې د کلي ملا صاحب ورغږ کړ زویا دیني زده کړې به زه در زده کړم کله چې سهار لمونځ ته راځې نو د قرآن کریم درس به درته وایم او مازدیګر به درته نورې دیني زده کړې در زده کوم قومندان وویل او اصلي علوم به په ښار کې زده کړې هلته زه د یو مکتب مدیر پیژنم هغه به تا د مکتب په 10م ټولګي کې شامل کړي په دې شرط که په کلي کې صحیح زده کړې وکړي له دې وروسته ملا صاحب وویل هر شخص په ځان کې داسې صلاحیتونه لري هغه که په کار واچوي نو ضرور به یو کامیابي ته ورسیږي او هغه کسان چې په بسم الله کار پیل کړي د هغوی کار په برکت وي بله خبره دا ده چې کله هم کوم کار کوئ نو پوره عزم ولرئ په خیر عاده ولرئ له همته کار واخلئ تر څو خپلې موخې ته ورسیږئ هغه کسان چې خپل ژوند کې هدف وټاکي نو هغوی به ضرور د هدف لپاره پلان او تګلاره جوړوي شپونکی باید اول خپلې دیني زده کړې پوره کړي او بیا به نور زده کړې په ښار کې وکړي موږ ټول به ورته دعا وکړو چې خدای دې کامیاب کړي ټول په یو غږ وویل انشاءالله موږ به ورته دعا وکړو تر څو شپونکی خپلې مینې ته ورسیږي له نیم ساعت خبرو اترو وروسته قومندان له خپلو عسکرو له کټه راپاڅېدل او شپونکي ته وویل جانو موږ ځو چې په ښار کې ډېر کارونه پاتې او پر ځان باور ولره چې ته دا کار کولی شي د رمو مالک ورته وویل قومندان صاحب یوه شپه خو بله هم وکړې بیا به لاړ شئ ولې دومره ورخطای هغه وویل امامت کاکا نور به هر وخت راځو خو په دې وخت کې موږ له تا نه غواړو چې له جانو یعنې شپون سره مرسته وکړئ او دا خپلې موخې ته ورسوئ شپونکي قومندان ته وویل بېغمه اوسه قومندان کاکا خدای پاک ډېر مهربانه دی له هغه نه مرسته غواړم او تاسې صرف ما ته دعا وکړئ قومندان نه عسکرو یې وویل ضرور به درته دعا کوو خو د اوس وخت لپاره د خدای په امان امورې د ګلمینې سر ګمونځ کوه چې ملک شیرګل په غوسه کور ته راننوت هغه په کټ کې کېناست له خپلو ډبلو ګوتو یې ټکونه وویستل د پښو څپلۍ خلاصې کړې او بیا په کټ کې پښې وغځولې خپله لونګۍ د کټ په لنګه کې ایښوده هغه لاس سرزنې په سوچ کې غرق پروت و ګلمینه پوهه شوه چې څه خبره ده خپله مور ته یې وویل مورې نن بیا څه شوي مور یې وویل نه پوهېږم لورې اوس به ترې پوښتنه وکړم ای د بادر پلاره څه خبره ده نن دې بیا تندې کې ولې 11 بجې لیکل شوي ملک خپله غاړه تازه کړه او ویې ویل هیڅ نشته په همدې کې و چې بادر په درس سره دروازه خلاصه کړه او خپل پلار ته یې وویل پلاره تاسې رښتیا ګلمینه شپونکي ته ورکړې ده هغه وویل زویه داسې شرط مور ته ټاکلی چې په ژوند کې به هم پوره نه کړي د ګلمینې مور ورغږ کړه د څه شرط مو پرېښی دی د تعلیم شرط مو پرېښی دی او زه باور یم چې هغه دا کار نشي کولی ګلمینې چې دا خبرې واورېدې نو ډېره خوشحاله شوه او په زړه کې شکر وکړل خو کله چې شرط ته پام شو نو بیا مایوسه شوه او په خیالي دنیا کې خپل ځان ورک کړ د سهار ځانونه وشول هغه له جونګړې راووت لوټکۍ راواخیسته او د کلي پټو په لور لاړ له اودس وروسته بیرته خپلې جونګړې ته راغی څادر یې راواخیست او خپلې مخې پرې وچ کړ شپونکی جومات ته روان شو کله چې هلته ورسېدو نو په جومات کې ټول 3 سپین ږیري ناست و هغه هم د هغوی خواته کېناست ملا صاحب د بخارۍ په لګولو لګیا و شپونکی هم ورپاسېد او له هغه سره په ګډه بخارۍ ولګوله له اور له بلېدو سره جومات هم ګرم شو بس یو کس به جومات ته رازیاتېده کله چې کلیوال پوره شول نو ملا صاحب جمعه خان اخوا دې خوا وکتل بیا یې وویل چې ټول پوره یې د رمو مالک ورغږ کړه هو ملا صاحب ټول پوره یو او د لمونځ وخت دی مؤذن هم اقامت شروع کړ شپونکي خپل څادر مخې ته واچوه ابې له نورو سره اوږه برابره کړه او د ملا الله اکبر سره لمونځ پیل کړ له لمانځه وروسته سپین ږیري ټول لاړل یوازې ملا صاحب او شپونکی پاتې شو هغه د ملا صاحب خواته ورنږدې شو او په ارامه سره یې وویل ملا صاحب آیا زه به تعلیم وکړی شم ملا صاحب ورته وویل هو کار په شروع کې سخت کاري او کله چې تعلیم کوي نو الله جل جلاله د خپل رحمت پرښتو ته امر کوي چې زما په هغه بنده د رحمت وزر خورې کړي کوم چې د تعلیم په لاره کې وي ملا صاحب وویل یوازې په خپل ځان او په الله جل جلاله باور ولره هغه بیا له ملا صاحب نه پوښتنه وکړه دا باور څنګه پیدا کړم او په دې باور لرم چې الله جل جلاله هر څه پیدا کړي دي او هغه د ټولو کائناتو مالک دی خدا څنګه په باور کې راولم ملا صاحب هغه د شپون په ګلاس کې خود
او بیا یې وویل آفرین ډېره ښه پوښتنه دې وکړه. زه به درته یو واقعه بیان کړم. د هارون الرشید عباسي خلیفه په عصر کې د بهلول په نوم یو بزرګ صوفي و. یا ورځ هارون الرشید په لاره روان و چې بهلول ته پام شو. اګوري چې هغه په هدیره کې پر یو قبر ناست دی. نو هارون په تونده لهجه ورغږ کړل ای بهلوله لیونیا ته به کله پوهیږي. بهلول د دې خبرې په اورېدو د خپل ځای څخه روان شو او یو لوړ ونې ته پورته شو. بیا هارون ته په لوړ غږ آواز وکړ ای هارون لیونیا او ته به کله پوهیږي. هارون به خپل آس پور و او ونې ته نږدې راغی. بهلول ته یې وویل زه لیونی یم او که ته چې ټوله ورځ په قبرونو ګرځې. بهلول وویل ته لیونی او زه عاقل یم. هارون په خندا سره ورته وویل هغه څنګه؟ بهلول وویل زه په دې پوهیږم چې دغه ستا قصر له منځه ځي او دغه قبر به پاتې وي. نو ما دغه قبر د هغه قصر نه مخکې آباد او جوړ کړ او ته هغه قصر آباد کړ او دغه قبر دې خراب کړ. نو اوس خو هېڅکله ته نه خوښوې چې د آبادۍ څخه و خرابې ته راشي. په دې هم پوهیږي چې و قبر ته راتلو څخه هېڅ چاره نه لري. نو اوس ووایه چې زموږ څخه کوم یو لیونی دی. د دې خبرې په اورېدو هارون الرشید په زړه لړزه راغله او دومره یې وژړل چې ګیرې لمده لمده شوه او ویې ویل په الله جل جلاله قسم چې ته رښتیا وایې. بیا یې ویل ای بهلوله ما ته نور نصیحت وکړه. بهلول وویل د الله جل جلاله کتاب قرآن کریم تر د بس دی او هغه ټینګ کړه. هارون الرشید وویل بهلوله کومه اړتیا لري چې هغه زه درته پوره کړم؟ بهلول وویل هو درې اړتیاوې لرم که هغه راته پوره کړې نو منندوی به دې شم. هارون وویل هغه کومې دي؟ بهلول وویل لومړی دا چې زما عمر راته زیات کړه. هارون وویل زه د دې قدرت نه لرم. بهلول وویل اما به د ملک الموت څخه وژغوري. هارون وویل دا مې په وس کې نشته. بهلول وویل اما به جنت ته داخل کړي. هارون وویل د دې وس هم نه لرم. بهلول وویل نو چې دا یو هم نشي کولی نو پوه شه چې ته ملوک یعنې غلامي او باچا نه او زه تا ته هېڅ اړتیا نه لرم. نو ګرانه شپونکیه دلته د بهلول باور دا و چې دا دنیا ټوله پانې کېږي او پر دې باوري و نو ځکه یې هدیره او ذکر غوره کړي وه. د ملاسب له خبرو سره هغه ژړغونی او بیا یې ملاسب ته وویل چې زه غواړم نور هم دین زده کړم. دا څومره له خونده ډک دین دی. هغه قرآن کریم راواخیست او ملاسب خواته راغی. د قرآن کریم لومړی سپاره یې شروع کړه. له لږه شیبه وروسته د کلي نور ماشومان هم جومات ته د سبق ویلو لپاره راننوتل. په جومات کې په لوړ غږ سبق ویل شروع شول. شپونکی هم خپل اواز پورته کړ او له دې کار سره یې زړه ډېر خوشحاله شو. هغه شکر وکړ چې اوس هم کولی شي چې قرآن کریم زده کړي. په کلي کې ګلمینې هم د دې لپاره دعاوې کوي. د هغې قرآن کریم زده دی او یو خط مې د ده لپاره شروع کړی تر څو یې مجنون د پلار پر وړاندې بریالی شي. خو شپونکی د سهار په 10 بجو رمې د غره لمنې ته بوځي او هلته د شپېلې له لارې ګلمینې ته په شپېلې کې نغمې غږوي. خو د هغې ورته هېڅ احوال نه راځي. له ده سره ویره پیدا شي چې دا ګلمینه ولې نه راځي او نه هم ورته کوم خبر رالیږي. داسې نه چې مړه شوې وي. شپونکی په همدې سوچ کې وه چې د نازګلې غږ یې تر غوږو شو. سلام علیکم شپونکیه. شپونکي په ډېرې وارخطایۍ سره د هغې سلام ځواب ورکړ. بیا له هغې نه د ګلمینې پوښتنه وکړه ای نازګلې هغه څنګه وه؟ هغې په خندا سره ورته ځواب ورکړل هغې درته سلامونه وویل او شکر اوس روغه جوړه ده او له پخوا نه نور هم سره او سپینه شوې ده. هغه مسک او ورته یې وویل رښتیا وایې؟ هغې ورته وویل هو باور وکړه چې ډېره ښایسته شوې ده. شپونکي ورته وویل خدای دې له بدو سترګو ساتي. کله کله ورته ماڼو لوګی کوه. هغې وخندل الله څومره در باندې ګرانه ده. رښتیا یوه خبره را یاده شوه چې ته به ترې خبرې که نه. شپونکي ورته وویل نه څه شوي دي هله نو ته مې خبره کړه که نه. هغې وویل ګوره شپونکیه کله چې ګلمینه بادر وویشته نو له هغې وروسته یې په ښه کار نه کوي او هغې د دې لپاره راولېږلم چې تا خبر کړم. هغې دا هم وویل چې اوس ښه فکر وکړه چې ما کوي او که نه. شپونکی حق حیران شو او د ډبرې څنګ ته کېناست. نازګلې ته یې وویل ته رښتیا وایې هغې درته دا خبرې وکړې؟ دا وه د ناول اومه برخه
چې ما نظیف الله صالح درته وړاندې کړه. تر بیا چې ستاسو درنه چوپړ ته راځم په پاک رب مسپارم. هر چیرې چې یاست ښاد آباد د مینې ډک ژوند ولرئ. بې مینې بې جانانه مه شئ. ښه وختونه.